السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر شوی دی جی کتونکو دا وخت زه موجود یم اسلام آباد کې د ټول ناول خو که درته ځو چې د دې د ښکلا باره کې د دې ګرینري باره کې نو بالکل ډیر زبردست ځای دی ډیر بهترین ځای دی بله پکې ما دا خبره نوټ کا صفایي ته که تاسو وګورئ جی او بله خبره دا ده چې خلکو کې شعور هم شته دی مونږ اکثر لیدلی دي چې ګاډو نه هم خلک ګند غورځوي همداسې هم سړک نه ګوري ځای نه ځای نه ګوري او ګند چې دی غورځوي نو زه یم که دا سوچ تاسو وکړو نو بالکل داسې صفا او داسې مطلب ښایسته ماحول به چې دی زموږ ګیر چاپېره هم کتو ته میلاویږي دا وګورئ ګندونه به تاسو صحیح نه کوي دا چې دی ډسبین دی نو بالکل ټول ګند چې دی دا شاپرو کې خلکو تړلي دلته غورځوي سړکونو ته وګورئ صفایي ته وګورئ جي خوند کوي مزه کوي ګرځېدل پکې او وړه چې دی پکې خوشحاله تاسو ته مې دا خواست دی چې بې ځایه ګندونه مه غورځوئ د خپل هر څه چې دی ګیر چاپېره ماحول په خپله خیال ساتئ د قانون خلاف ورزي مه کوئ په یو سیګنل ما پولیس صحیح نه کولو او په خپله چې دی ګاډي ودرېږي اټومیټیک سیګنل ته او اټومیټیک چې دی سیګنل کله بند شي نو ګاډي روانېږي جی اوس زه د دې ځای نه روانېږم نور ځایونو ته هم چې دی تاسو بوځم او هغه ځای کې به هم ګرځوم نو انشاءالله ما سره په ویډیو کې اوسئ راځئ ملګرو بایک حواله مونږ راغوستی دی شاهزیب خان ناست دی او زه کښېنم او دې نه چې دی بسم الله کوو ښه جي مونږ د هغه سره چې دی را شروع شوي وه بالکل تاسو به یو پلاستیک هم صحیح نه کوئ تاسو ته به ښکاري نو انشاءالله مونږ ټول به چې دی د دې خبرو خیال ساتو دې سره به چې دی ګیر چاپېره ماحول هم ښه شي زموږ معاشرې ته به یو ښه سبق هم میلاویږي او واړه چې دی دومره خبرې په زده کول مطلب په کولو باندې نه زده کوي څومره چې په کتو په لیدو باندې زده کوي نو هغوی ته به چې دی یو ښه سبق هم میلاویږي پولیس مني ښه یو ځای او دا چې دی اوس مونږ خپل منزل طرف ته ور روان یو چې بھائی یہ کون سا روڈ ہے یہ روڈ کون سا ہے جنا ایوینیو روډ دا چې دی اسلام آباد کې په دې باندې اوس مونږ روان یو له خیره سره